موږ خبره کوو په پیناډول او د هغې په قسمونو باندې. زیاتره ملګري خو موږ فارمیسي ته لاړ شو خو موږ ته پته نه لګي چې کم پیناډول د څه دپاره استعمالیږي. صحیح شو. موږ له کم راغسته پکار دي. د ټول نه اول راځي پیناډول بلو یا پیناډول نارمل ورته هم وایي. صحیح ده. په دې کې پیراسیټامول دي، سمپل پیراسیټامول. دا په عام دردونو کې استعمالیږي یا د غاښ درد کې استعمالیږي یا په تبه کې استعمالیږي. د ټول نه ښه کار چې دی نو هغه د دې په تبه کې دی. صحیح ده. د دې ډوزیج داسې دی چې د 3 نه 4 ټایم پورې موږ خوړی شو 2 ګولۍ. دا یو قسم چې دی دا په پریګننسي کې استعمالیدی شي. کمې ښځې چې حاملې نو هغه دا خوړی شي، نور قسمونه نه شي خوړی. دویم نمبر پکې راځي پیناډول ایډوانس. دا چې دی نو د دغه نارمل پیناډول نه لږ ایډوانس دي او جنټل ټو سټمک دي. اپټیزرب ورته هم موږ وایو. مطلب دا دی چې څنګه موږ وخورو نو زر اثر کوي. صحیح ده. او بل دا چې دا یو قسم چې دی نو دا په نهار مانیم خوړی شو. صحیح ده. دریم نمبر پکې راځي پیناډول ایکسټرا. دا چې دی نو په دې کیفین دی او پیرسټامول دی. پیرسټامول چې دی نو هغه کیفین چې دی پیرسټامول افیکټس یې واقعا د په دردونو کې کار کوي او په تبه کې کار کوي. د دې هم ډوزیج داسې دی چې 3 ټایمه 4 ټایمه 2 ګولۍ تاسو استعمالولی شئ. خو چې چا بلډ پریشر سی وای صحیح ده نو هغه به دا نه استعمالوي او دا به نه استعمالوي. صحیح شو. دا هم جنټل ټو سټمک دی. د دې هم ډوزیج دغه شانتې دی. پیناډول اکټیفاست ورته موږ وایو. په دې کې سوډیم دی. نو ښه خبر ده چې چا بلډ پریشر فرض کړی د 150 نه 150 نه بری نو هغه به نه استعمالوي. هغو چې دی بیا دا سمپل پیناډول چې دی دا به استعمالوي. ټیک ده. په 5م نمبر پکې راځي بیا پیناډول ایکسټینډ دی ته موږ پیناډول جاینټس هم وایو. صحیح ده. دا چې د جوینټ پین باندې یا اسټیوپوروسس چې چاته د هډوکو مرضي چاته صحیح شو روماتایډ ارترایټس ورته موږ وایو. په هغې کې هم استعمالېږي. دې ته ایکسټینډ هم وایي. پیناډول جاینټس ورته هم موږ ویلی شو. دې ډوزیج چې دی د دې نه عام پیناډول نه چې دی نو دا لږ سیوا دي چې 165 mg په دې کې راځي. صحیح ده. د دې ډوزیج هم داسې دی چې 3 ټایمه یا 4 ټایمه یو ګولۍ یا 2 ګولۍ خوړی شي. صحیح ده. خو دا لږ تیز دي. مطلب دا چې په دردونو کې ډوزیج پکې لږ سیوا دی. صحیح ده. په 6م نمبر پکې راځي پیناډول کولډ اینډ فلو نایټ. په دې کې چې دی نو انټي هسټامینیک دی. بل دا خبره چې د دې کې خوب دی. صحیح شو. نو دا چې څوک وده کېږي نو ښه خبر دا ده یا چې ډرایوینګ کوي یا دغه کوي نو هغه به نه استعمالوي یا بار ګرځي نو هغه به نه استعمالوي. د خوب نه مخکې 2 ګولۍ یا چې د 3 ټایمه موږ 2 ګولۍ استعمالولی شو. 9م نمبر پیناډول ساینس دی. د چا چې پوزې نښتي. صحیح ده. په دې کې چې دی پینایل اپینفرین دی. صحیح ده. نو 2 ګولۍ 2 ټایمه 3 ټایمه دا تاسو استعمالولی شئ. چا چې پوزه بهیږي یا ساینس مسله یې صحیح شو د هغو دپاره چې دی دا یو ښه پیناډول دی. صحیح ده. په 8م نمبر پکې راځي پیناډول یلو کلر پکې راځي. زه به یې منشن کوم. هغې کې هم پینایل افرین دی. صحیح شو. پیناډول کوډ اینډ فلو دی. نزدې زکام دپاره هم استعمالېږي او د چا چې پوزه نښتي. صحیح ده. یا په سر باندې درد یا تبې کې هم کار کوي نو هغې هم ډوزیج داسې دی چې 2 ګولۍ تاسو 3 ټایمه استعمالولی شئ. په 9م نمبر پکې راځي پیناډول ساشیټ په پوڼو پام کې. هغه چې دی په ګرمو اوبو کې موږ واچو. صحیح شو. لاول چې دی باف پې هم راښکودی شو او ډایرکټ چې دی بیا سکیم شو. هغه هم د ورځې تاسو استعمالولی شئ. په هغې کې چې دی نو پینایل افرین دی. صحیح ده. پیرسټامول دی پکې. هغې نه علاوه منټ پکې دی او هاني پکې هم دی. ګبین چې موږ څه ته وایو نو هغه هم یو ښه فارم دی. صحیح شو. 2-3 ټایمه ګیلاس اوبو کې حل کوئ. لاول چې دی هغې باف راکاږي او بیا چې دی نو سکی شئ تاسو. نو هغه په نزله زکام کې هم کار کوي او په تبه کې هم کار کوي او په دردونو کې هم کار کوي. بیا چې دی د هغې نه پس راځي اخرنی فارم پیناډول نایټ. دې ته موږ پیناډول نایټ وایو. دا چې کم خلکو له چا له خوب نه ورځي. صحیح شو. دا انټي هسټامینیک دی. نو ښه خبره دا ده چې دا زیاتره ملګري انټي سایکوټیک میډیسن استعمالوي یا نور داسې میډیسن استعمالوي چې هغو پې عادت کېږي. صحیح ده. نو دا داسې ګولۍ دی چې خوب پکې هم دی. د شپې تاسو استعمالولی شئ 2 ګولۍ. د خوب نه نیمه ګنټه مخکې 2 ګولۍ استعمالولی شئ نو هدې سره چې دی تاسو خوب پوره کوئ او بل دا خبره چې هر ټایم ترې قلارېدی شئ ځکه چې پیناډول دی. نو اوس تاسو ډیسایډ کړئ چې تاسو د کم پیناډول استعمالول پکار دي چې چاته څه ضرورت وي نو تاسو په اسانه باندې اخیستی شئ. مننه. السلام علیکم.